نن راغلی ما د نواباد بازار ته. د نواباد بازار کې څه هم یو کوچنی بازار دی خو ډېر یو ښکلی بازار. لګي وي شکر الحمدلله چې خپل دغه کې صادق وي ان شاء الله الله یې ښه کوي او مقصد کله مستریتوب کوي کله دغه شکر دی بس په دې راضي ژوند پې تېري شکر دی ښه صحیح ټیټ 400-500 روپۍ ورځ پاتې کېږي. شکر الحمدلله 400-500 روپۍ راته پاتې کېږي. اوله ورځ ده کار ته اوله ورځ راوتی که څنګه؟ نه کار ته خو نه یم اوله ورځ وخت نه ډېر موږ څه دی اوله ورځ ده تاسو سره موږ څه د هر چا اوله ورځ دي. د دې ځای چا ښه دی که هغه ښه دی؟ چا خو د اغېزې ښه دی او دلته هم خلک لږ د سټیم مړه کله کله مرکز شته دی راسره پېښ خوند دا دی خپل وطن ښه دی که د پردی؟ نه دا خپل وطن ښه دی ولې بېرته ترکیې نه راغلې؟ بس الله نه غوښتلم بېشکه نه وي ته خو حج له خو څه نه تللې چې الله غوښتی وي الله نه غوښتل بېرته ځکه راوستم خپل کور ته داسې ورځ کې به یو 15 دړۍ 10 دړۍ الوګانو بس نه دونه نه وځي ورځې خبره ده اوس بازارونه هم لږ شان بې سوره دي چې پړه د ارمان څه دي یاره پړه به مې داسې څه ارمان پاتې نه وي دا څه وې چې څه د ژوند کې دي او هغه انشاءالله ټول الله رارسولي دي او په خپل کاروبار ډېر راضي یم ته چې د محصلۍ ژوند څنګه روان دی؟ یاره ژوند ښه دی بس محصلۍ ژوند د خاطراتو څخه ډک ژوند دی لوړ ژورو څخه هم ډکې تجربو ژوند دی ډېرې تجربې پکې سړی ترلاسه کوي ډېر ملګري پکې پیدا کوي د مختلفو ولایتونو خلکو سره بلدېږي رسم و رواجونو سره بلدېږي همداسې نور ډېر څه دي چې هغه د محصلۍ د ژوند څخه یادېږي او پوهېدم چې مخ به اړوي ضرور رانه یوه ورځ له چلند دې اندازه وه ته په بل سړي ډاډه وي یعنې افغانستان او جاپان چې دی په یوه ورځ آزاد شوي دا چې هغوی تعلیم ته مخه وکړله هغوی ورسېدل بدبختانه زموږ ملک هم اوس هم وروسته پاتې دی نو تعلیم ته باید توجه وکړي تعلیم ته باید مخه وکړي تر څو دا خپل وران ویجاړ ملک دا په خپلو پښو باندې ودرو د پردیو د احتیاجه موږ خلاص شو السلام علیکم د ودان ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو نن راغلی ما د نواباد بازار ته. د نواباد بازار کې څه هم یو کوچنی بازار دی خو ډېر یو ښکلی بازار دی او دلته به د دې ځای د اوسېدونکو سره د دوی په ژوند باندې خبرې کوو نو له موږ سره اوسئ. درنو لیدونکو نو یو ځوان مې تر څنګ دی چې چپس پخوي ستړی مه شې وروره خیر راغلی ستړي مه شئ تاسو نوم دی عرفان الله دی عرفان الله دا چپس څومره وخت نه پخوي دلته کېږي سره داسې 2-3 کاله کار کړی دی 2-3 کاله کار چپس ډېر خرڅېږي که پکوړې ډېرې خرڅېږي دواړه خرڅېږي دا دلته د شوق خبره ده که نه څوک د چپسو شوق لري څوک سمبوسو شوق لري څوک پکوړو شوق لري داسې ورځ کې به یو 15 دړۍ 10 دړۍ الوګانو بس نه دونه نه وځي ورځې خبره ده اوس بازارونه هم لږ شان بې سوره دي او یو من 2 من الو وځي سره یو من 2 من الو وځي که نه دا راته وایي چې پړه د ارمان څه دي یاره پړه به مې داسې څه ارمان پاتې نه وي دا څه وې چې څه د ژوند کې دي او هغه انشاءالله ټول الله رارسولي دي او په خپل کاروبار ډېر راضي یم زه بس الله دې مار منجن کوم امین ډېره مننه وروره ته ستړی مه شې خیر وشي ژوندی اوسې الله دې ژوندی لرم نوم دی نوم مې روحایل دی روحایل دې بازار کې څه کار کوم داسې چکر ته راوتی دغلته مې سبزۍ کار شروع کړی ها سبزۍ کار کې دا راته ووایه چې ژوند څنګه روان دی یاره الحمدلله په دې سره د الله نه راضي و شکر دی سبزي ډېره خرڅېږي که لږ بس گزاره کېږي هغه ژوند پرې روان دی زندګي پرې روانه ده دا راته ووایه چې دا د نواباد ډېر وړوکی بازار دی خو د جمعې په ورځ دلته ډېر خلک چکر له راځي څه علت دی
دا خو هر سړی مسخه د چوټیانې دغه دلته دا چاینو له راځي خلک دا چاین اسکي څوک پې کپړی مې کپړی دغه شوق مقګی راځي دی بازار ته چکر مطلب د نواباد چای به مشهور دی دا چای مشهور دی او دی له خلک ډېر راځي د سپین جومات چای ډېر مشهور دی او دې ځای چای مشهور دی بس هغه خو ډېر زیات مشهور دی که نه خو بیا هغې پسې دویم دا دی نو دویم دا دی دا ولې دونه مشهور دی بس دا خلک د شیدو چای ډېر شوق کوي د دې ځای د د اوسېدونکي دې ځای اوسېدونکي د شیدو چای ډېر شوق کوي ډېره زیاته مننه وروره ته ستړی مه شې نوم دې څه دی؟ کمال مې نوم دی وروره څوکۍ ولسوالۍ نه راغلی کمال د څوکۍ ولسوالۍ نه څه کار له راغلی که نه چکري راغلی دی پکوړه او د چیله راغلی نو په څوکۍ کې خو خپله سپین جومات چای مشهور ناز هم ښه دی که نه ته ولې دا مسلمانان نه دي نه بېشکه مسلمانان دي خو داسې دی چې په جمعې په ورځ باندې هلته ډېر خلک راځي ته دلته رالې هلته خو موږ زوره وختې پېښ شولې دلته تاسې ویل چې نن د دې ځای خوند وګورو خوند به وګورو دا بازار به وګورو دې بازار دې موږ وتو که نه د دې ځای چای ښه دی که هغه ښه دی یاره چای خو دا غیزي ښه دی او دلته هم خلک لږ سټیم مړه کله کله مرکزي شته دی راسره کوي خوند دا دی ژوند څنګه روان ژوند ښه دی شکر دی الحمدلله داسې دی چې زمونږ ډېر لیدونکي دي ګوري که نه هغه په افغانستان کې دي او که په خارج کې دي که نه څه پیغام ورته لري څه پیغام ولري انډیواله ټول به دغه حالات دي وروره پېښ دغه حکومت دی او کارونه هم شته ټکه ټوکه او پوه شولې چا به وضعیت خراب وي چا جوړ لي خو زما خو شکر الحمدلله زما کار شته دی څه کار کار خو ټیکهداري نظام کوم او دا تیږه دیوالونه لیدونکو له څه پیغام ورکړي خو بس مړه خو دې حکومت ته دا پیغام دی انډیواله بس کارونه باندې جوړ شي دا خلک په کار شي پوه شو موږ په دې خوشحالي یو چې دا ځوانان د هېواد نه پرېږدي خو پوه شو څوک هېڅ رواني څوک بل ته رواني انډیواله زما خو هم دا خپل وطن خوښ دی انډیواله دوه یم او بېرته راغلی کوم ځای نه رسول شوي ترکیه دا راته ووایه چې خپل وطن ښه دی که د پردی نه دا خپل وطن ښه دی ولې بېرته ترکیې نه راغلی بس الله نه غوښتله مړه بېشکه نه وي ته خو حج له خو سنت لري چې الله غوښتی وي الله نه غوښتل بېرته ځکه راوستم خپل کور ته نه پولیسو ونیولې که نه پولیسو ونیولې ښه نو بیا الله ځکه نه وي غوښتلی په دې خاطر یې ونه غوښتم انډیواله تا سره 10 کسان په کار دي شکر دی چې 10 کسان ناسه کار کوم دغه دی که څه نه وي دغه 10 کسانو بس بل ځای کې بیا کار کولی د هغې نه ته دا ښه دی زما کار هم سره روان دی او زه هم پکې خوشحاله یم یوه مقته پیدا شي وایي بیا خو نه ځي لکه چړه دې چا نه نه بس ټول عمر دپاره شي ته تګ نه کېږي ډېره زیاته مننه خوشحاله شو خیر مهرباني وروره ته ستړی مه شې او نوم دې څه دی خیر ویسی نوم مې روح الله سروری د نواباد اوسېدونکی روح الله سروری ته څه کار کوې مشره زه نواباد بازار کې دکانداری کوم څه شي دوکان نانوایي دکان مې دی نانوایي دوکان دې دی که نه ډوډۍ ارزانه خرڅوئ که ګرانه نه گزاره کوو د صحیح ریټ باندې خرڅوم دا ملګري وایي دا د نواباد بازار مسؤل دی یاره بازار رئیس منګه اسدالله دی او معاون یې زه یم بس تا ته په مشري پاتې ده الحمدلله په دې ساعت راځي یو دا راته ووایه چې ژوند څنګه روان الحمدلله بیخي په دې ساعت راځي یو او ښه دی زمونږ ساعت پکې ښه دی کاروبار کې الحمدلله 4 رونه یو یو متر دی راسره 2 راسه کارګر دی څوک د الله تعالی نه خوشحاله یو په دې ساعت باندې ماشاءالله تا خو 4-5 کسان په کار کې دي الحمدلله 6 نفر یو ټول په کار یو 2 راسه نور کارګر هم دي 6 د کور یو دا راته ووایه چې 2 بوجې 3 بوجې 4 بوجې څومره وړو بس 4 تر وړې کار دی زمونږ بازار کې زمونږ الحمدلله ماشاءالله دا خو بیا ډېر ښه دی و بس دا راته ووایه چې په زړه دې غټ ارمان څه الحمدلله ارمانونه په دې ساعته پورې په زړه نه دي پرېښي که هر ارمان مې په زړه کې راغلی دی الله پوره کړی دی د ګاډي ارمان د واده ارمان د ورونو د واده ارمان الحمدلله ټول پوره شوي خبره دې د واده وکړه دا راته ووایه چې واده دې په خپله خوښه کړی که د مور او پلار یاره زموږ پښتنو کې خدا معامله ده چې د مور او پلار په خوښه بیا کې د مور او پلار په خوښه مې کړی دی مور او پلار په خوښه ډېره زیاته مننه او تا ته ښه وخت خیر سي مننه خیر سي ته ستړی مه شې خیر وي څنګه وروره جوړې ښې خیر دی خیر نوم دی نوم مې نورالله دی نورالله
د چی مسول دلته کنه د چیو مسؤل یم څنګه ژوند څنګه روان دی شکر دی کاروبار ښه دی بس سات مو تیریږي و چې پورس کې څومره چی خرڅ تقریبا یو 3-4 ډالۍ شو د خرڅېږي بس ماشاءالله ماشاءالله و بس کاروبار ښه دی شکر دی یو پوښتنه کوم کنه صحیح جواب درال راکړ تاسو چې ولې دوه مشهور دي چار سړی وي نو آباد ته چیل نو په خوانه دا د سي زیاده چې بس دلته په خوانه چې ډیر سکل شوی دی او اوس زاده بس خلک دلته چې خوانه دا ځای مشهور دی په چاو باندې یو څه ځانګړتیا خو بل لري نو خامخا د چاو دکان چې ښه استعمالوي کنه شوده سوچ استعمالوي نو شودم دلته د میخ شودم استعمالو هغه ښه شوده دي چې ښه راځي او ها د ملګرو راته ویل دي چې تازه خبرونه څه دي نو تازه خبرونه خو دلته زنه څه یم نه چې دا ډېر ښه خبرونه وي ناغه خاص یو د خې د پاره اساسي د زمونږ هم د لیدونکو بل د څه خوشاله شي او ساتيري به وشي زمونږ مهرباني څنګه خبرونه وي مان ته څنګه وي لکه د کرکټ په اړه کې ځاسي دغه کوم بس چې تا څه یاد قراتې ها شاټ د ګوربز له خانه څلوري ځشله چې ډېر لیدونکو دی ګوري او زیاتره مسافر دي د هیواد نه کنه کم بیت ټاپا ټوقه کله زړه کمرمان چې شو تړالای کې نو دغه راته نه دی یاد یار ټپی مپی دغه شی نه نشو ویلې هیڅ شي نشو ویلې ټوقه خو ته یاد نو ټوکه مراته نه بس دا څنګه چل دی نه ته ټوقه یاد ده نه ته شعر یاد ده نه ته ټاپا یاد ده نو څه کومې ته یاد ده خا درته چې کرکټ کې د خوخي لوبغاړه څوک دی نو اوس وخت خو عظمت مرزه ده او دا د کونړ دی د کونړ لوبغاړی دی بس یو ښه د کونړ افتخار دی کله اوسه میلاو شوی نه نه مې دی لیدلی ځه الله دې ارمان پوره کړه ډېره زیاته مننه بس نه مشوره مننه خوشاله اوسې ژوندی اوسې نوم دی نوم دی ضیاءالرحمن ضیاءالرحمن دا د سبزی کار کوي میوه سبزی کار کوم دا د دوی چې کار څنګه دی الحمدلله ښه دی ګزاره کوي 400-500 روپۍ ورځ پاتې کېږي شکر الحمدلله او 400-500 روپۍ راته پاتې کېږي دا راته ووایه چې زمونږ ډېر لیدونکي دي ګوري که نه کم بیت ټپه ټوقه څه شی به ورته وړاندې کړي یاره نن به مېلمه شم نن خو راته څه نشته قرضدار یې به شي قرضدار یې به شي زمون خو یو خبره دا ده چې کیمرامین صاحب قرض بند کړی دی که نه وایي چې صرف نن ورځ قرض بند دی که نه هغه بعض ټیک ټاکو کې راځي نو کیمرامین صاحب قرض بند کړی دی والا نن خو څه نه لرم ځکه چې اوله ورځ ده او کار ته اوله ورځ راوتی که څنګه نه کار ته خو نه یم اوله ورځ وخت نه ډېر مونږ څه دی اوله ورځ ده تاسو سره مونږ سره هر چا اوله ورځ دي اوله ورځ تاسو سره مخامخ کېږم زمونږ ډېر لیدونکي دي ګوري یو پیغام خو ورکړه بس زما ټولو ځوانانو ته همدغه پیغام دی چې خپل کاروبار وکړي خپل ځان ته کاروبار برابر کړي ولې زه چې همدلته راغلی یم زحمت تېروم خواري تېروم ماښام یو 400-500 روپۍ کور ته وړم نو زما ټولو ځوانانو ته همدا پیغام دی چې خپل ځانونو ته کاروبار برابر کړي او کار وکړي هسې مه کښېنئ هسې مه کښېنئ ډېره زیاته مننه وروره ته ستړی مه شې مننه کور دی ودان آباد چې ښه راغلاست تاسو نوم دی نوم مې فرمان الله زبیرزی دی او د همدې ساحې د نوآباد د کلي اوسېدونکی یم نوم فرمان الله زبیرزی فرمان الله دا راته ووایه چې څه کار کوي زه خو اوس مهال محصل یم په زده کړو بوخت یم خپلې زده کړې بشپړوم بیا له هغې وروسته به ځان ته یو څه کار روزګار انتخابوم دا راته ووایه چې کوم پونځي کې زه خو خپله ژورنالیزم پونځي کې یم د درېیم صنف محصل یم شپږم سیمستر مو دی لغمان پوهنتون لغمان پوهنتون کې دا راته ووایه چې د محصلۍ ژوند څنګه روان دی یاره ژوند ښه دی بس محصلۍ ژوند د خاطرات څخه ډک ژوند دی د لوړ ژورو څخه هم ډک تجربو ژوند دی ډېرې تجربې پکې سړی ترلاسه کوي ډېر ملګري پکې پیدا کوي د مختلفو ولایتونو خلکو سره بلدېږي رسم و رواجونو سره بلدېږي همداسې نور ډېر څه دي چې هغه د محصلۍ د ژوند څخه یادېږي
د ژوند یوه خاطره دې راته وي څه خاطره سره خاطره لري د ژوند د ژوند ډېرې خاطرې دي خو زما لپاره چې ډېره جالبه خاطره وه هغه دا وه چې همدا ښه خاطره هم ده او جالبه هم ده ځکه چې زه نه وم خبر کله چې ما کانکور ازموینه ورکړله او دا پونځی داسې و چې د خوښې پونځی مې انتخاب کړی و داسې مې نه تصور کېده چې زه به همدې پونځي ته راځم کله چې دا یو ملګری او وغیره باندې زیری وکړو نو دا زما لپاره تر ټولو ښه خاطره او خوږه خاطره وه زیری کړي چې ورکړه نو بس هغه یو ملګری او بس خپله خیاط هغه وخت کې زه هم په خیاطۍ کې وم هلته مې تجامې وکړلې او بس خپله استاد خپله ځان ته وګڼلې نور بس ډېر څه نه دي ورکړي زمونږ ډېر لیدونکي دي ګوري او بیا ماشاءالله ته یو راتلونکی ژورنالیست دی که نه بیت ټپه ټوقه څه شی به شریک بس خبره ټټې او د بیتونه خو راسره څه ډېر نشته دی خو یو بیت دی وایي جنګ دې هسې بهانه وه ته په بل سړي ډاډه وې ښه دغسې کیسه وه ته په بل سړي ډاډه وې او پوهېدم چې مخ به اړوي ضرور رانه یوه ورځ پوهېدم چې مخ به اړوي ضرور رانه یوه ورځ له چلند دې اندازه وه ته په بل سړي ډاډه وې او زما ټولې ارزوګانې زما هره یوه هیله څنګه زما ټولې ارزوګانې زما هره یوه هیله یاره تا باندې ډاډه وه ته په بل سړي ډاډه وې مننه کور دې ودان آباد ډېره مننه ژوند دې غواړم درنو لیدونکو نو دا چې یو وروره معیوب هم دی خو ډېر یې ښایسته دوکان یې جوړ کړی دی نو موږ هم ډایرکټ رالو دې دوکان ته راونوتلو السلام وشي وروره خیر اوسې مننه ورور څنګه جوړې ښې خیر اوسې نوم دی عبدالواسي ورور عبدالواسي ژوند څنګه روان دی شکر الحمدلله بیخي ټیټ ورېټ روان دی ماشاءالله ما خو دوکان ولیدو ډېر ښه دوکان دې جوړ کړی دی که نه دا ته د کاروبار ډېر څونه روپونه شروع کړی دی والله وروره دغه کاروبار هم څه لږې شانتې خرڅ کړی وې او یو څو پیسې هم خرڅ کړې وې لږې وې خو شکر الحمدلله چې خپل دغه کې صادق یې انشاءالله الله یې ښه کوي ته خو سره د شیانو تر څنګ مستریتوب هم کوې که نه دا کې د بازار ښه دی که د مستریتوب بازار دی شکر دی وروره بس کله ناکله د سودا بازار ښیي دا خو بازار داسې بازار نه دی چې مرکز دی که نه خو مقصد کله مستریتوب ښیي کله دغه ښیي شکر دی بس په دې راضي ژوند پې تېرېږي شکر دی ښه صحیح ټیټ دا راته ووایه چې په زړه د ارمان څه دی په زړه مې ارمان وروره داسې خاص نشته دی بس د الله نه راضي یم یو پوښتنه دا چې په نواباد کې تر اوسه ما ته چا ویل چې زما په زړه ارمان شته دی نو ارمانونه وروره ډېر دي که نه خو لکه زما په زړه باندې ارمان دا نشته دی چې شکر دی د ژوند نه راضي یم زمونږ ډېر لیدونکي دي ګوري څه پیغام ور ورکوي لیدونکو ته مې دغه پیغام دی وروره چې دغه ځوانان دي نشې کوي نشې نه دي ځان وساتي او مصروفیت دي ځان ته پیدا کړي یو لس روپو کاروبار چې مقصد دغه سره مصروف وي د نشې نه ځان وساتي خپل ځان باید باور پیدا کړي ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو نو یو ورور مې تر څنګ دی ورور سلام شي مننه خیرال استرامو شي نوم دی اسف الله سیاد نومېږم اسف الله وروره دا راته ووایه چې ژوند څنګه روان دی الحمدلله بس ژوند خو ښه دی بس خوشحالي ده انشاءالله آرامي ده امنیت دی او بس خوشحالي ده نو په څه کار بوخت یې فلحال خو ښوونکی یم او همدلته نواباد کې ښوونکی یم د ښوونکي دنده مخ په وړاندې وړم د ښوونکي یو ډېره سپېڅلې دنده ده او ښه کار دی دا راته ووایه چې په دولتي مکتب کې که په شخصي کې دولتي مکتب کې قارغانو متوسطه ښوونځي کې وو هملته بس تدریس کوو او لکه تاسو چې څنګه ورته اشاره هم وکړله واقع دی چې د ښوونکي دنده یو لوی امانت دی او یوه ستره دنده ده که نه خو سړی د هغې په هغه معنویتو باندې پوه شي نو واقع دی چې یعنې ډېر معنویت لري خو بدبختانه چې دلته بس دومره باید ووایم په افغانستان کې دا چې ښوونکو ته دا چې تعلیم یوه لویه سرمایه ده نو خو بس خاص کر د ښوونکو دغه طبقې څخه ډېره توجه نه کېږي بالکل دا راته ووایه چې د ژوند یوه ښه خاطره لري بدې خاطرې موږ نه غواړو چا نه ځکه بده خواست هم تېره شوي که نه دویم ځلې بیا یې یادول نه ښه خاطره بس څه ووایم داسې فلحال خو خاطره داسې ذهن کې نه لرم خو زه
ژوند بس لکه تا چې ویلې ښې خاطرې او بدې خاطرې ورپکې راځي نو خو فی الحال څه ووایم زمونږ ډېر لیدونکي دې ګوري څه پیغام ورکړي بس د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې باید تعلیم وکړي زمونږ افغانستان د تعلیم په لحاظ باندې ولې ډېر وروسته پاتې هېواد دی خلک بار بار قصې کوي چې یعنې افغانستان او جاپان چې دی په یوه ورځ آزاد شوي دا چې هغوی تعلیم ته مخه وکړله هغوی ورسېدل بدبختانه زموږ ملک هم اوس هم وروسته پاتې دی جنګونه همیش جنګونه یې همیش د پردیو ښکار کېږو نو د ځوانانو څخه مې غوښتنه دا ده د ماشومانو څخه مې غوښتنه دا ده چې همدوی د وطن سترګې دي همدوی د ملت سرمایه ده دوی باید په تعلیم ته مخه وکړي او ځان باید د تعلیم په ګاڼه باندې سنبال کړي یقینا تعلیم هغه څه دي چې خلک وایي او دغه هم لرو د یو پوهه خبر هم دی چې تعلیم یو ستره وسله ده که نه یعنې هر څه ختمیږي خو تعلیم بیا هغه څه دي چې هغه له تا سره همیش وخت لپاره پاتې کېږي او څومره چې پاتې کېږي له تا سره مغومره ورباندې ستا ذهن پخېږي قوي کېږي نو تعلیم ته باید توجه وکړي تعلیم ته باید مخه وکړي تر څو د خپل ورانې جاړ ملک دا په خپلو پښو باندې ودرو د پردیو د احتیاجه موږ خلاص شو ډېره زیاته مننه وسلم درنو لیدونکو نو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې په نواباد بازار کې د خلکو سره لرله د دې سره ګپ شپ ولګو د دې سره د دې په ژوند باندې خبرې وکړې ماشاءالله ټولو ښې خبرې وکړلې نو تر بلې خپرونې بیا موږ له راکړه اجازت د لوی خدای په امان